قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ګوګل د یو اپلیکیشن په اړه خلکو ته خبرداري ورکړې ده. که چېرته دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې انسټال وي نو زر تر زره یې ډیلیټ کړئ. دا اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دی؟ دا اپلیکیشن څه کوي؟ هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د ګوګل شرکت د پیغامونو لپاره کارېدونکو انډرایډ اپلیکیشن په اړه کارکوونکو ته خبرداری ورکړې ده او ورته ویلي دي که په موبایل کې مو دا اپلیکیشن وي نو زر تر زره یې لرې کړئ. د ګوګل له لورې په یو پیغام کې ویل شوي دي چې په موبایلونو کې کارېدونکو یعنې د ټوټوک اپلیکیشن د خلکو جاسوسي کوي. ګوګل تر دې مخکې هم د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې خلکو ته ویلي وو چې له یاد اپلیکیشن نه دې لرې اوسي او له پلی سټور نه یې هم لرې کړی و. خو د ټوک ټوک مسؤلینو د ګوګل نیوکو ته ځوابونه ورکړي وو او هغوی یې قانع کړي وو چې له دې امله ټوک یو ځل بیا په پلی سټور کې اچول شوی. د آیفون په ګډون د ټکنالوژۍ پوهانو نورو شرکتونو ته هم ویلي دي چې له دې اپلیکیشن نه د ځان لرې وساتي ځکه دوی په دې اړه شکونه لري. دوی وایي چې دغه اپ د خلکو جاسوسي کوي او ډیټا یې غلا کوي چې د ټوک کارکوونکو شخصي ډیټا هر وخت په انټرنیټ کې خپرېدی شي. همدا لامل دی چې ګوګل یو ځل بیا دغه اپلیکیشن کارکوونکو ته خبرداری ورکړی دی او ورته ویلي دي چې که دا اپلیکیشن په موبایلونو کې لرئ نو لرې کړئ ځکه ستاسې جاسوسي کوي او ډیټا مو غلا کوي. ټوک اپلیکیشن د پیغام رسونې اپ دی چې خلک کولی شي غږیز او ویډیوي ټلیفونونه پرې وکړي او همداراز یو بل ته پرې پیغامونه او نور فایلونه ولیږي. دا هم همداسې کار کوي لکه واتس اپ چې کار کوي، خو دا اپلیکیشن بیا په متحده عربي اماراتو او هغه هیوادونو کې ډیر مشهور دی چېرته چې واتس اپ کار نه کوي. په متحده عربي اماراتو کې ډیری خلک همدا اپلیکیشن کاروي او تر ډیره پورې ترې خلک خوښ دي. دوستانو که چېرته ستاسو هم په موبایل کې دا ټوک اپلیکیشن وي نو حتما یې همدا اوس خپل موبایل نه انسټال کړئ، کنې ستاسو هم د ډیټا د غلا کولو چانس ډیر زیات دی ځکه دا د ګوګل خپله وینا ده، دا موږ د خپل ځان نه وایو، دا ګوګل خپله ویلي دي. که یقین مو نه چې دوستانو ګوګل کې سرچ ورکړئ خپله به تاسو ته نور معلومات در ورسیږي. دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي حتما در سره لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد